ټوله کا تا نه به ځان ډو باسم پتم اجازت دی انډو باسم انډو باسم پتم دا هغې باندې خوږې مانډم دا هغه کنورې چرګې هغه یادو زه سره خپلو چیپړو نو دا هغه زما په کار دي زه پې کښېنم که نه بچي ترې راوباسم تا په شان تکړه کړه روخیلا دوا لري شه خدلا اجازت دی دا نه به درې چکره تاوېږم شپېلۍ غږوم دا درې چکره به چا سره خبرې اترې نه کوې بچیه بیا دا واله ټوله دې کرنډه شته ولټوله کڅوړه ټوله وڅنډه داسې نه چوڼ کې دې خلکو ته داسې رانوله که نه چوڼې چې بیا خلک دا نه وایي چې کور کې پکې انډه وه شته پکې لږ شاته شي بچي ډېرې اواز نه دي لږ شاته شي دې سره پاره کې اسپو نالونه ول چندخانه وسپې اوچتې کړې هغه خو بیا چېرته لیږي نو ته پېسه کې زه بس داسې ډېر فرمیشي شي یم چې ته نه چېرته لیږي هغه غریب بیا چېرته لیږي چا به کې اوس کړي ویډیو دا کې خو چروانې نشته شپېلۍ خرابه ده دا 11 کال دی دې کې نه خرابېده اوس خرابه ده شپېلۍ خرابه ده شپېلۍ خرابه نه ده زما نصیب خراب دی بل اتوار ته کور را روان شو شاه زمان قلعه ته راورسېدم ګاډي پسټل و موټرسایکل 1800 2000 روپۍ ولګېږي کار مې مولم نن چې مکه شاه زمان قلعه ته راورسېدم د ریلۍ هغه کلیپ یې مات کړ شی بیا بند شو ما ته هغه یو لطیفه رایاد شوه وایي هغه یو 2 څادرونه وو د جوارو کرلو ورځې رالې نو چې کله به دوی جوار واغېشتل نو قلبه به یې روانه کړه او د کنډو ته به ورسېدل باران به پرې راغی ځمکه به خطه شوه 2-3 ورځې به یې ځمکه پرېښوده چې وتر به شو بیا به یې قلبه روانه کړه اخره کې ترې جوار کرلو ورځې تلې نو تنګ شو نو دواړه سادهګانو دا یو دې بل ته وایي پلانې ویا وایي ته داسې کار وکړه چې غویان د خور په غاړه را روان کړه او زه دا دانې علم دې کنډو پر بل سایډ راتاوېږه ولې چې پته ورته ونه لګي چې دوی کوي چې څنګه بیا دې کنډو له رارسېدلي نو بره نرمګه غوندې دوی راغلې یو ګوړ ګوړې شروع کړل بس دې ورته دانو والا ورته بره ګوري وایي زه مړه زړه دې مچ وه جرنګ دې ته روان یم خدای دې قربان که څه پټي ته خو یې نه ده نو ما وې زم څه وکړم شاه زمان قلعه لاره پرېږدم که څه چل وکړم چې دلته هلته راشم دا دویمه هفته ده خو نه شیخ و هغه 100 روپۍ کلیپ یې وهلی و مې ورته بدل کړ حاجي صاحب دې وړوکي کې څه نشته خو غوسه م راله او خندا م راله غوسه په دې راله چې د ډېرو خلکو دا خیال دی چې قادر شاه دلته بورۍ د پیسو نه ډکه کړي او کور ته ځي او په الله مې قسم وي 1500 دلته ټیکهدار علي د میلې 300 روپو 400 نه 350 روپو پټرول سېدم آنه جانا 2-2.5 چیر روټۍ 1100 روپۍ خرچه ده ما هغې نه علاوه لا اله الا الله محمد رسول الله 11 کسه کور را په غاړه دی 11 کسو له مزدوري کول غواړي مشرې زوی مې 12 کې سبق وایي او چې چا بچي سبق وایي نو هغوی به پلار نه روپۍ نه راوړي اولټه د پلار نه پیدا کړي دا زما په ملک کې دا اواز کېږي وایي 10مه پورې تعلیم پرېږدی دوايانې خرڅوي اورې جي دا د اوسپنې یو کړه ده په دې کې زه دننه کېږم اول سنګل یو خپه دواړه لاسونه سر ملا ټوله تنه پرې کړه کې نه باسم دې خپې نه راتاو کم په دې خپې راوباسم بیا دواړه خپې دواړه لاسونه سر ملا ټوله تنه ورننه باسم په ملا دا کړه راوباسم بیا ځان سره شاګردم ورننه باسم لوبه وګورئ مړه او زه بیا م الله تعالی باد لره او کړه څونه ده دې خوا وګورئ برابر خیال وکړئ دواړو اوبو کې نه کوزېږي لکه داسې ډایرکټ ښکته نه دي که دې خو یې ښکته کړم دلته راغله که دې خو یې ښکته کوم نو دلته راغله وګورئ جي او دا اوسپنه سره باندې ده ما پرې نه کړو وګورئ جي وګورئ لوبې وګورئ مړه چې سبا بیا تاسو نه وایئ چې یاره الف شاه استاد مړ شو نو مداریتوب ختم شو نه د هغه شاګردان لا جمدي دي د الف شاه نوم به جمدي چې تر څو قادر شاه جمدي الحمدلله رجي دا ما مینه ولیده
وای د روغ او د رنځور لوښي له کرنګ نه پته لګي د مالګې پکې ماته د بادرنګ نه پته لګي ګډ غټي بریتونه دي چې ګرځي ښاریو کې منم دغه پښتون دی په هر چای د قلنګ نه پته لګي او بخښنې سره یې ویم چې پښتون او پنجابي کې نور د هېڅ څه فرق نشته پښتون او پنجابي کې نور د هېڅ څه فرق نشته خو پښتون او پنجابي کې صرف لنګ نه پته لګي د مالګې پکې ماته د بادرنګ نه پته لګي ځکه چې د روغ او د رنځور لوښي د کړنګ نه پته لګي